السلام علیکم ګرانو مینوالو زما د یوټیوب او د فیسبوک ملګرو امید لرم چې ان شاء الله روغ او جوړ به یاست. نن زموږ ډېر مهمه ویډیو دا مهم ټاپک دی. ټاپک چې کوم دی دا ډیمونسټریټیو ایجیکټیوز کنه، یعنی اشاره کوونکي صفتونه. نو انګلیش کې دا الفاظ هم شته دي چې هغه باندې موږ اشاره کوو، یعنی this that these those په دې الفاظو باندې موږ اشاره کوو. به اشاره چې کوم دی داسې هم کې دی چې دا نږدې دی، یو دی یا دا نږدې دی ډیر دی کنه. نو لکه شیان داسې هم کې دی چې دا نږدې یوي یا ډیری کنه یا لري کنه. نو دې باره دې ته مختلف الفاظ به موږ استعمالو کنه. نو دې ته دې کې چې کوم دی موږ سره اول دس دی، صحیح ده. دس معنا دا ټیک دا انګلیش کوم دی دا کوم چې موږ ټاپک دی نن دا یو عام قسم زده کوي شي، خو ډیر مهم ټاپک دی ځکه چې یو انسان ته د انګلیش بیسیک یعنی بنیادی سبقونه نه زده نو هغه مخکې نشي تللی کنه. نو چې تاسو چرته هم لاړ شي اکیډمي ته تاسو انګلیش زده کوئ، تاسو تر څو دا نه وي زده کړی دا بیسیک تاسو ته مخته هغه سبق نه ښایي ځکه چې دا ډیر مهم دی چې دا زده کوئ به تاسو مخته ځئ. نو موږ سره ان شاء الله په همداسې زده کوي او تاسو ان شاء الله ورته متوجه اوسئ. اول موږ سره دس دی. اوس دس معنا څه ده؟ دس معنا دا ټیک شو، دا خو معنا شو. اوس دې تعریف څه دی؟ تعریف دا دی چې دس د نږدې یو شي لپاره استعمالي، ټیک ده. معنا خو دا شو کنه، دا خدا د نږدې یو شي لپاره استعمالېږي. یعنی دا یو شی چې هغه موږ سره نږدې وي لري نه وي، ټیک ده، خو یو وي واحدی جمع نه وي، ټیک ده. موږ سره جملې دي مثالونه لکه this is a pen. اوس دا یو کلم دی، ټیک ده. دا کلم بل لري نه دا نږدې در سره دا نږدې یو شی لپاره استعمال شو. بیلاندې this is in apple، دا یو ماړه ده. دلته ما پاسه ور اپن استعمال کړي او لاندې ان اپل دا یو خپل ټاپک دی. دا ان شاء الله موږ به وایو دا واولز کنه، دا ان شاء الله موږ وایو. لاندې مثال this is not a pot، دا یو لوخه نه ده. دا اوس موږ سره نیگیټیو لکه موږ سره جملې منفیم کې دي شي، مثبت هم کې دي شي، سوالیه هم کې دي شي. لکه زه وایم دا یو کلم دی، زه وایم دا یو کلم نه دی. به زه پکې سوال کوم آیا دا یو کلم دی؟ دا سه موږ سره مختلف جملې کې دي شي. زه وایم this is not a pot، دا موږ سره یو لوخه نه ده، پټ لوخي ته وایي. بیا دا موږ سره نیگیټیو جمله ده یعنی منفي ده. به لاندې اوس د دې کې سوالیه کوم چې آیا دا یو کلاس دی، دا یو صنف دی. is this a class، آیا دا یو صنف دی، دا یو کلاس دی. اوس که کلاس سی ته وسوي yes it is، به د دې جواب په اټ باندې دی، ټیک ده. او که دا کلاس نوي یو کمرې ته وسوي no it is not. که تاسو سره مزید بل جمله لیکي ته سره دا مولیکا no it is not it is a room، دا کمره ده، دا کلاس نه دی، دا صنف نه دی. نو امید لرم چې ان شاء الله دا ویډیو مو خوښ شي. په نیکسټ ټاپک کې په نیکسټ ویډیو کې موږ ان شاء الله اپډیټ باره کې خبره کوو. ان شاء الله تاسو هغه دا ویډیو سره شیر کړئ او لایک کړئ او زموږ چې کوم دی چینل هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. السلام علیکم.